حق ته محبت کدي بخپل رضا راکړو حق ته محبت کدي بخپل رضا راکړو وای زړه مې د درکړی ځان به ټول درنه قربان کما. السلام علیکم زما خوږو درنو پښتنو وروڼو، او نن ستاسو سره د شاعرۍ په یو پاڼه باندې څو خبرې اترې کول غواړو چې موږ په دې لنډ تنګ وخت کې مطلب دا دی د شاعرۍ آغاز کړی دی، او تاسو چې څومره کتونکي یې څومره مطلب دا زموږ پېژنګلو والا یې څومره د کلمې مسلمانان وروڼه یې څومره یاران دوستان یې څومره مسافر یې، نو تاسو مهرباني وکړئ زموږ د یوټیوب چینل چې دی نعیم پیر کلیوال دا تاسو سبسکرایب کړئ. او په دې خو هر سړی پوهېږي مطلب دا دی چې لکه د یو انسان مطلب دا دی زما د لاسه نه په خپله څومره پیدا یو انسان ته رسي نو انشاءالله زه هم چاته به انکار ونه کړم. او ستاسو په مطلب دا دی په مینه باندې په زموږ د یوټیوب دا چینل ستاسو په اخلاص باندې زموږ د یوټیوب دا چینل به کامیابیږي او مخکې به مطلب دا دی ځي. تاسو مهرباني وکړئ خپله لږه مینه مطلب دا دی موږ ته څرګنده کوئ، او ستاسو ورور ستاسو دپاره هر ټیم تابعدار او چې څه خدمت وي نو بې ججکه راتلی شئ ویلی شئ. او زموږ وروڼه یې تاسو هم پښتانه یو موږ هم پښتانه یو، او چې هر قسمه خدمت وي مطلب دا دی یو بل سره به کوو، خو برای مهرباني دا یوټیوب چینل دی نعیم پیر کلیوال زموږ د یوټیوب چینل دی دا تاسو سبسکرایب کړئ. بل د سکرین په دې پاڼه باندې مطلب دا دی کم ټایټل چې ځي راځي نعیم پیر کلیوال دغه مطلب دا دی تاسو سبسکرایب کړئ، دا به تاسو زموږ سره ډېره ښه والی او ډېره مهرباني.